السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د لرو برګرانو پښتنو ورونو بچو خويندو ورونو زه محمد مسعود بنيره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې تاسو ته د غنی خان په هغه یو څو شعرونو باندې خبرې کول غواړم کوم چې هغوی د قسمت په نامه باندې لیکلي دي. راځئ چې وګورو غنی خان په دې شعرونو کې د قسمت متعلق څه خبرې کوي. غنی خان وایي ګوره تاوس مړ کو ښایسته وزرو، ابلیس برباد کو علمي خبرو، سپی ادوه د سیند په تل کې زړګی وچ او سرو ملغلرو، ګلاب خپل رنګ او خپل بوی تاله کو، منصور په دار شو چې با خبرو، پتنګ خپل نرم زړګي ستی کو، میګې برباد کو خپل وزرو، غنی پویږي زکه جړیږي سخه به ژوند و که ژوند د خر و. غنی خان وایي چې ګوره تاوس مړ کو ښایسته وزرو. تاوس په دې مرغو کې د ټول نه قیمتي مرغۍ ده او د دې دا قیمت د دې په وزرو باندې دی. حالان کې کو دا وزر ته لري کې نو بیا به یې څوک په یوه نم ناخلي. نو د دې دا قیمت چې لګېدلی دی او دا چې قیمتي ده نو دا د دې ښایسته الله سبحانه وتعالی وله ښایسته وزرې ورکړي دي نو ځکه دا مرغۍ هم قیمتي شوه. او تاوس ورته وایي د دې د بڼه څه ورته بڼې چې دي دا وزرې ډېرې ښکلي دي او د دې د وزرو بڼې به مخکې چې موږ واړو نو په هغې ورځو کې به د خلقو په قرآن شریف کې کېښودې او د کلو ته به خلق راتلو د دې تاوس د بڼو داسې یو ګېډۍ نیمه به ورسره وه او دغه بڼې به یې خرڅولې. والله عالم چې نن سبا به څه حالي. خو یعنی مقصد دا دی چې کو د تاوس دغه ښکلې بڼه دغه نه وزرې نه وې نو دی به چا نیونه ځکه چې د ده وزرې قیمتي دي. په دغې وزرو کې چې کوم باڼې دي دغه ښایسته دي، ښکلي دي، زړه راښکونکي دي. داسې رنګ الله سبحانه وتعالی ډېرو مرغو له نه دی ورکړی نو ځکه دا تاوس کو څوک قید کوي یعنی خپل قید کې ساتي په پنجره کې خو نه راځي خو د پاره لوی داسې کمره غوندې او یا یې څوک وژني نو د دغې یعنې کوښکاري ځي او ښکار کوي نو د وزرو دپاره. ابلیس برباد کو علمي خبرو او ابلیس چې و نو دی ډېر لوی عالم و او د آدم علیه السلام نه مخکې د ده قرب چې دی د ده یاري دوستي هغه د مقربو فرشتو سره و، د جبرائیل علیه السلام سره، میکائیل علیه السلام سره، اسرائیل او اسرافیل علیه السلام سره د ده ناسته ولاړه وه. دا ډېر لوی بحث دی. د انسان نه مخکې الله سبحانه وتعالی په دې دنیا باندې د جناتو حکومت جوړ کړی و، د هغوی اقتدار و، د هغوی په دې ځمکه باندې کنټرول و. بیا هغوی چې واپس کې وینې بیول شروع کړو د یو بل نو الله سبحانه وتعالی فرشتو ته ووایي چې یاره لاړ شئ د دې نه دا د ځمکې اقتدار واخلئ. فرشتې راغلې د دې سره په جنګ شوې، ډېر پریان چې دی هغه مړه شول او چې څه پاتې شو هغه جزیرو ته او ځنګلو ته وتښتېدو. ابلیس په دغې فساد کې نه و او دی د ده یاري دوستي د مقربو فرشتو سره وه، د لویو سره، نو دی د هغوی په سفارش باندې بچ شو. نو خامخا چې د هغوی سره یاري دوستي وه نو دی به ډېر لوی عالم و او ډېر لوی عالم و. نو دی که برباد شوی دی نو دغې علمي خبرو یعنې که ده سره علم نه وی نو دی به ابلیس نه و جوړ شوی. سپی ادوه د سیند په تل کې زړګی وچ او سرو ملغلرو. سپی چې دی په سمندر کې یا په سیند کې یو سپی هغه په سیند په ویښ کې چېرته پرته یي خو د ده په دې زړګي کې یو سره مرغلری یو ملغلری او د دغې سپۍ د نیولو دپاره به تاسو کتلي چې د ښکاریانو بازونه کتلي، بازونه یې ساتلي او دغه بازونه دغې سپو ښکار کوي. نو باز چې دی دغه سپۍ پیژني ونیسي او خپل مالک لی راوړي، مالک یې دغه سپۍ هغه زړه وچی او لال ترې راوباسي، ملغلره ترې راوباسي. نو که په سپۍ کې ملغلره نه وي یعنې دغه قیمتي څیز چې نه وی نو د دې زړه به چا نه وچولی، دا به ښکاري په باز نه ونیولې. د دې ځکه د انسان په نظر کې قیمت پیدا شو چې د دې په زړه کې الله سبحانه وتعالی ملغلرې راچولي. دغه ملغلره ډېره قیمتي. نو د دغې قیمتي ملغلرې د موندلو دپاره د سپۍ ښکار کېږي. حالانکې
نور کو وګورې نور سپۍ بسي غریبانانې څوک لکه څوک پې توجه هم نه ورکوي. ګلاب خپل رنګ او خپل بوی تاله کو منصور په دار شو چې باخبرو. ګلاب چې دی ګلاب له الله سبحانه وتعالی په ګلونو کې ډېر ښکلی رنګ ورکړی دی او بوی ولم ډېر ښایسته ورکړی دی. نو دی کو عطار چې راشي او دا ګلونه شوکوي د ګلاب ګلونه او د دې نه عطر جوړوي یعنی ریز مریضي کې او عطر ته جوړ کی. نو دا د څه د وجې نه خپل رنګ او خپل بوی دی خراب کو. منصور په دار شو چې باخبرو حالانکه نور داسې ګلونه دي چې څوک پې غږ هم نه کوي څوک یې شوکوي هم نه. منصور په دار شو چې باخبرو. منصور ولې په دار شو؟ هغه سره د الله د مینې خبر و الله د هغه زړه ته راکوشي و نو ځکه په دار شو چې خبر و د دې نه چېرې زما په زړه کې د الله نور دی او دغې نور به اواز کوو چې زه حق یم. نو دغې حقې خبرې هغه پشانه شو ځکه په دار شو. پتنګ خپل نرم زړګي ستی کو. پتنګ چې دی هغه د ده زړه نرم دی یعنې دی په دې رڼا باندې مین دی. نو کو د ده په زړه کې د مینه نه وی د رڼا او د ده زړه نرم نه وی نو دی به د شمې نه ستی کو. او هسې چې یو عاشق چې د ده زړه نرمي د ده زړه ډېر نرمي د وړو په شاني ځکه دی په چا مینې د کم زړه کې چې مینه وي نو دغه زړه به نرم وي. کم زړه کې چې مینه نه وه دا به سخت وي دا به د ګټو نه زیات سخت وي. لکه کو تاسو وګورئ زمونږ په دې ټول زمانه کې کو تاسو وګورئ نو ښکاره چې دی ښکاره په ښکاره غني خان د الله سبحانه وتعالی عاشق و. غني خان په الله مین و د غني خان په زړه کې مینه وه نو دغې مینې غني خان څومره نرم کړی و او څومره واقعات د هغوی مشهور دي. نو دغه خبرې به تاسو ته د غني خان سره چې څوک ناست وي هغوی به یې درته وکړي او تاسو د هغوی نه هم پوښتنه کولی شئ. اوس هم موقع ده زه خو تبار یم په کوالالمپور کې ډېر لرې یم نو که څوک نږدې ور دي شي لاړ دي شي او د دغې مشرانو فلک ناز خان دی فلک شیر خان دی او دغه آزاد اشنغری صاحب دی د نوسي دي لاړ شئ د دې نه معلومات وکړئ. او د غني خان هغه نرم دلی چې ورته وایي خدا ترسي هغه ته معلومه کوي چې څومره نرم دلو دی. ولې نرم دلو؟ لکه غټ خانو خانان نرم دل نه د ځکه نرم دلو چې د دې خان په زړه کې د الله مینه وه نو دغې مینې دی د ده زړه نرم کړی و نری کړی و. نو دا پتنګ چې دی د پتنګ په زړه کې د رڼا مینه ده د شمې مینه ده نو ځکه د ده دا زړه نرم وي او دغې نرمۍ څه چلو کو پتنګ یې وسوځو. میګې برباد کړو خپلو وزرو. اوس میګې چې دی میګې شریف هغه ټول ملګري چې په ځمکه باندې او په میګي باندې هم غني خان نظم لیکلی انشاءالله خبره پرې کوو خو د چې کله وزیر وشي یعنی ترقي وشي نو دی برباد شي. وزیر نه کېدی نو دی به دا قشان ګرځېدو هېڅ به هم نه خو دی هله برباد شي چې وزیري وشي یعنی د وزیر د ده د بربادۍ سبب شي. او بیا غني خان وایي غني پوهېږي ځکه جړېږي څه ښه به ژوند وکړو ژوند د خرو. غني خان وایي چې غني خان دا ځکه جاړي چې دی پوهه دی ښه بدو باندې پوهه دی په مینه او په کرکه باندې پوهه دی. مینه د چا سره کول دي کرکه د چا نه کول دي دا هر څه وله الله سبحانه وتعالی ورکړي دي. غني خان لقمان حکیم دی تاسو یقین وکړئ د پښتو لقمان حکیم چې دی یا بهلول دانا چې ورته وایي د پښتنو بهلول دانا هغه غني خان دی. نو د دغې پوهې په وجه باندې غني خان څه کېږي غني خان جاړي وایي کو زه غني خان غني پوهېږي ځکه جړېږي ځکه زه جاړم چې زه پوهېږم که نه پوهېدی نو بیا به جړا نه وه. غني خان په هغه یو بعضې نظمونو کې وایي که نه دا چې زه ځان لیونی کړم دا د تنګ شم د خپل ځانه شیخ بابا راته لګیا دی مسلې کوي د عذاب زه خو دلته په عذاب یم د دې خپل خود او احساسه ځکه کله په سجده شم کله وسکم شراب. نو دا د غني خان علم دی پوهه ده چې په هغې د وجې نه غني خان جاړي او که بې حیثه شم روکېږم غني خان وایي که احساس لرم سوځېږم نه طاقت ته سکون نه همت ته اضطراب. نو دا ولې سوځي ځکه حس دی ورسره پوهه ده ورسره چې ناپوهې خري هغه په څه باندې سوځي او په ولې به وجاړي. نو غني خان بیا ارمان کوي څه ښه به ژوند وکړو ژوند د خرو چې د خر په شان ژوند مې
او پیس مې څه کار نه وی، صرف خېټه او خپل خواهشات مې د مړولو د سړولو دغه کولی فکر وی. نو اوس په ژوند ډېر ښه و، خو دا زه چې جاړم او زما دا ژوند چې د ژړا نه ډک دی، نو دا د دې وجې نه دی چې زه پوه یم. غني خان له الله سبحانه وتعالی د هر څه پوهه ورکړې وه. تاسو کو د غني خان کلیات وګورئ نو زما خو ته عقل حیران شي چې دا څومره پوه انسان. زما عزتمندو دا نظم کې غني خان د قسمت هغه خبره ښي، دا څیزونه چې دي لکه تاوس له وزرې دا چا ورکړي؟ الله ورکړي. بله مرغۍ ځان له دا وزرې نشي لګولی، او ابلیس لا دومره علم الله ورکړی و. دا دې ته خصوصیات وایي، دا صفات دي. او سپی په دې زړه کې ملغلره هم الله اچولی ده، ګلاب له رنګ او بوی هم الله ورکړی دی، منصور په دار کړی هم د الله یعنې مینه ولم الله ورکړې وه. دغه رنګ یې د پتنګ دا زړه الله نرم کړی دی، او میږي له وزر هم الله کوي، او غني خان له دا دومره حکمت هم الله ورکړی و چې څومره لوی حکمت و د غني خان سره. نو دا ټول د الله ویش دی، او مقصد د غني خان دی قام ته دا دی چې یاره کو په تاسو کې څه صلاحیت وي، او په تاسو کې څه صفت وي، او په تاسو کې څه خصوصیت وي، او په تاسو کې څه امتیاز وي، نو د هغې په قدر به په تاسو باندې حالات هم راځي. ځکه چې لکه خمار چې دی په خزانه ناسي، چې خزانه نه خمار څه کوي؟ نو دا څومره صفات چې دي دا د بربادي ولې راځي، او دا لکه ناکامي نه ده، خو دا دغه استعمال دی. لکه غني خان ولې جاړي؟ دا جړه د غني خان د پوهې استعمال دی. الله ولا پوهه ورکړې و چې دا به څنګه استعمالې، نو په دغه استعمالولو کې د استعمال لپاره جړه ده. حالانکې خر دی، نو د خر د سترګو نه ډوغ کوم دی. تاسو به لیدلي په انسانانو کې څومره د خرونو د سنډانو او د غویانو په شان خلق دی چې اړو پسې کار یې نه، اړې پس هېڅ هم کار نه، نه جاړي نه خاندي، نه د وطن غم ورسره نه، ورسره د ملت غمي نه، ورسره د قام قبیلې غمي نه، ورسره د آخرت غمي نه، ورسره د دنیا غمي. د دنیا صرف دغه دی چې خېټه او بس خواهشات، او نه ورسره د الله د مینې نه، په زړه کې د مخلوق څه مینې، دغه صرف خواهشات او خېټه. نو هغې ښه مزې کوي او ښه ژوند تېروي. او که تاسو وګورئ د عقل والا خلق دی، څوک عقل او احساس لري، نو هغه غریبانان د وخت نه مخکې بوډاګان شي. نو دا د قدرت د طرف نه چې کوم امتیازات چاله الله ورکوي، نو هغه امتیاز چې دی د هغې یو سوز ومي، د هغې سوځېده ومي د هغې سره. نو د دې وجې نه که چاله هم الله سبحانه وتعالی امتیاز ورکړی، خصوصیات یې ورکړي، نو کو چېرې د هغې مناسب پې الله امتحانونه هم راولي، او د ده ژوند د نورو نه مختلف وي، نو خفه کېږي دې نه، ځکه چې دی الله سبحانه وتعالی خوښ کړی دی. لکه په نبي علیه السلام چې څومره مصیبتونه راغلي، نبي علیه السلام وایي چې داسې په ټولو نبیانو هم نه راغلي. نو دا ولې؟ د ټولو نبیانو سردار و، ځکه پې دا دومره ازمایښتونه راغلي. زما عزتمندو دا د غني خان یو نظم و، او که دا ستاسو خوښ شوي د الله د رضا لپاره نورو ملګرو ته یې ورسوئ. الله مو قدر وکړه، عزتمند شئ.